د زمري او پیل کیسه په یوه ښکلې شنه او له ژونده ډک ځنګله کې پیلېږي. په دې ځنګل کې یو مغرور زمری اوسېده چې ځان یې د ځنګل باچا باله. هغه تل ویل زه د ځنګل تر ټولو قوي حیوان یم. ټول حیوانات د زمري له زور او غرور څخه ویره درلوده، خو یو حیوان چې هیڅکله نه ویرېده، هغه پیل و. پیل یو مهربان، هوښیار او زړور حیوان و. هغه د خپلې اوږدې څونډې او قوي بدن له امله پیژندل کېده او تل به یې له نورو حیواناتو سره مرسته کوله. یوه ورځ زمری له پیل سره مخامخ شو او ورته یې په غرور وویل: ای پیله، ته زما سره سیالي نشې کولی، زه د ځنګل تر ټولو زورور یم. پیل په ارامۍ سره ځواب ورکړ: قوت یوازې په زور پورې اړه نه لري، بلکې په هوښیارۍ او مهربانۍ کې هم دی. زمري ته دا خبره ښه ونه ښکارېده او پیل ته یې د یوې سیالۍ وړاندیز وکړ. سیالي یا مقابله دا وه چې څوک کولی شي یو لوی کاڼی یا ډبره چې د سیند په منځ کې بند شوی دی هغه بلې غاړې ته یوسي. لومړی زمري هڅه وکړه چې هغه په ټول زور سره دا ډبره د سیند نه وباسي، خو هغه ډبره ډیره درنه وه، دی بریالی نه شو او ناهیلی شو. د هغه وروسته د پیل نوبت راغی. پیل په ارامۍ سره سیند ته ننوت، خپله اوږده څونډه یې د کاڼي یا ډبرې شاوخوا تاو کړه او په اسانۍ سره یې کاڼی د سیند بلې غاړې ته یووړ. ټول حیوانات حیران شول او د پیل ستاینه یې وکړه. زمری چې د پیل په بریالیتوب یې ولید، لومړی غوسه شو، خو پیل ورته په نرمه لهجه وویل: ای زمری، رښتینی قوت په زور نه، بلکې په عقل، مهربانۍ او د نورو په مرسته کې دی. څو ورځې وروسته په ځنګل کې سخت باران وشو او یو لوی سیلاب راغی. یو ستره ونه د سیند په منځ کې پرېوته او د اوبو لاره یې بنده کړه. ټول حیوانات په خطر کې شول. پیل راووته، سیند ته ننوت او د خپل اوږدې څونډې او قوي بدن په مرسته یې ونه له لارې لرې کړه. د سیند اوبه بیرته په عادي ډول وبهېدلې او ټول حیوانات خوندي شول. زمری د پیل له هوښیارۍ او قوت څخه ډېر متاثره شو. هغه خپل غرور پرېښود او د پیل څخه یې مننه وکړه. زمري وویل: ما تل فکر کاوه چې زه تر ټولو زورور یم، خو تا ماته وښودل چې رښتینی قوت په همکارۍ او مهربانۍ کې دی. له هغې ورځې وروسته زمری او پیل ښه ملګري شول. دوی یوازې د ځنګل د نورو حیواناتو لپاره کار کاوه او ځنګل د دوی د ملګرتیا له امله لا هم سولهمند او خوشحاله شو. د کیسې سبق دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې مغروري او ځان غوښتنه ښه نه ده. رښتینی قوت په هوښیارۍ او مهربانۍ او د نورو په مرسته کې دی. هر څوک که لوی وي یا کوچنی کولی شي د خپلو ځانګړتیاوو لارې د نورو لپاره ګټور وي.